ارمان چې دی او تقول حين ترى العذاب الله وی دا اعلان می ته دې لپاره وکړو دې سنه چې د قیامت په ورځ د عذاب ویني بیا به څه وی لو ان لي کره ارمان چې دی دنیا ته چې دی یو پیر واپس وی څه کوي چې واپس کېږي پټو ځمکو له راځي که په ښځه او بچو پسې راځي نه نوی ښځه بچي پټي په هغې څه کوو خو چې الله مې یو پیر واپس کړي او زه دا ګناهونه پرېږدم او الله ته راواپس شم چې الله مې وبخي نو توبه لار مې درته وښوه لار درته معلومه شوه که نه لار د څه لار د واپسۍ الله ته توبه واضحه ده او څو لارې دي یوه ده کولاوه ده که نه ده کولاوه ده دې ځکه یو بل سوال راځي یو ورور ما ته دا وویلی شي چې ته ما ته وایې ګناه پرېږده نو زه ولې سګرټ او نسوار پرېږدم او په دې سګرټو او نسوارو کې خوند دی زه څنګه فلمونه او سندرې پرېږدمه د زنانو فحش تصویران پرېږدمه زه څنګه د پردو زنانو سره رابطې پرېږدمه زه څنګه فلمونه د انډیا او د انګریزانو پرېږدمه زه څنګه لغړ تصویران پرېږدم او په دې کې خو زما ته سکون میلاویږي ما چې دا کار نه کړی ماله خوب نه راځي زه څنګه د حرامو نه غلی شم او په دې خو ما کور جوړ کړی دی ما ګاډي اخیستي دي ته ما ته حرام پرېږده ولې ته ماله د توبې دعوت راکړې جواب په یو څو نقاطو کې زر زر ته کې خبره رانه بیا ډېر اوږدېږي وخت لږ دی جواب په یو څو نقاطو کې زه تا ته د دې دپاره وایم چې دا هر څه پرېږده ځکه چې دا د الله خبره منل دي د چا خبره منل دي د الله الله وی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله ای ایمان ول واپس شئ چاته الله ته نو چې سړی واپس شو الله ته او ګناهونه یې پرېښودو د چا یې ومنله د الله یې ومنله دویمه زه په تا خفه کېږم په تا خفه کېږم ستا دپاره کامیابي د دنیا او د آخرت غواړم او هغه داسې الله څه وایي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ایمان ولو الله ته واپس شئ کامیاب بشئ ولې ګناه پرېږدمه دویم جواب دا دی چې څه شي کامیاب شي دنیا کې هم په آخرت کې دریم الله به در سره محبت وکړي تاسو غواړئ که نه غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي بله